چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدا وایي چې من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چې کم چا زما د یو ولی دشمنی واخیستله زما د طرفه د هغې سره اعلان جنګ. ځکه د علماو او د اولیاو او د نیکانو او د الله تعالی د دوستانو د دې د استهزاء سه، د دې د بې ادبۍ سه، د دې د غیبت سه او د دې د بدې وینا سه ځان ګورئ. دا مسله ډېره خطرناکه وي، ځکه پر دې باندې د الله تعالی دشمني ده. د الله او دشمني ته چې چا ملا وتړله بیا هغه سړی د ډېرې غټې خسارې او د ډېر غټ نقصان سره مقابل کېږي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه پر دې ځای عجیبه خبره لیکلې ده. هغه وایي ډېر خلک چې کله دا حدیث واوري نو د هغې د دې حدیث په خاطر ډېر په تعجب کې سي چې الله تعالی د یو ولي او د یو دوست پر دشمنۍ باندې الله تعالی انسانیت ته اعلان جنگ کوي، د انسانیت مقابلې ته ځان او د الله تعالی دومره مضبوط او کلکه فیصله ذکر کیږي. لیکن د دې برځای یو خلک د دنیا معاشره ده هغې د الله د ذات څخه انکار کوي، او چې کوم څوک د الله تعالی د ذات بې ادبي او استهزاء او ښکنځل ورته کوي، او ډېر خلک داسې دي چې د الله د ذات سره شرک کوي، او ډېر خلک داسې دي چې د الله ذات داسې منکره دي مني یې نه، او ډېر خلک د الله تعالی د ذات دشمنی په مخه اخلي. د هغې سره الله تعالی اعلان جنگ نه دی کړی چې د دې خلکو سره زما اعلان جنگ دی. لیکن چې کوم څوک د الله تعالی د ذات دشمنی کوي د هغې سره اعلان جنگ نه دی. چې کوم څوک د الله د یو ولی دشمنی کوي، د یو عالم او د بزرګ دشمنی کوي، د هغې سره ولې اعلان جنگ دی چې د هغې پر دې دشمنی باندې الله تعالی دومره په غوسه او په غضب کې راځي چې د هغې په مقابل کې د اعلان جنگ اعلان کوي. حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د دې ډېره ښه وجه لیکلي. هغه وایي ګوره یو خبره ده، دنیا کې ډېر زورور حیوان دا زمری دی. زمری که نارینه‌ی که زنانه زمری دا د ځنګله بادشاه بلل کېږي، او دې ته الله تعالی په مزاج کې ډېر درندوالی او ډېر سنګینوالی او ډېر وقار او ډېر عزت ورکړی دی. دا د هر چا سره ځان نه اخته کوي، نه د هر حیوان سره ځان اخته کوي. دا په خپل ځای باندې ډېر دروند او ډېر سنګین اوسېږي. حیوانان چې د دې یو مخ ته هر څه چیړ و چاړ کوي، هر څه کوي، زمزری بلکل هغې ته ګوري لا نه سترګې نه په نړوي. ها که چیرې پر ده باندې د لوږې غلبه وه هغه بیا جلا موقع ده چې دی پر بل حیوان حمله کوي، که نیز زمری و چاته څه نه. ډېر خلک هغې په ډبره باندې وولي، په کاڼې باندې وولي، دی ورته وګوري لیکن غږ نه کوي. دا د ده سنګیني ده، دا د ده وقار دی، دا د ده عزت دی، او دا د ده برداشت دی. دی د خپل ځان ډېر ځله انتقام و بدله نه اخلي. لیکن مزرۍ هلته ډېره په غوسه او په جوش کې راځي چې کله د مزرۍ بچانو ته څوک ورنږدې سي، چې کله د هغې بچانو ته ورنږدې سي بیا د دې برداشت ختم سي. بیا دا راغورځي چې کوم څوک د دې پر بچانو باندې تعرض کوي هغه په دې منګلو ځلش کوي، او هغې بیا تر هغه وخته پرېږدي نه چې در څوک پرې سرش کولی نه. نو حکیم الامت حضرت اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دي چې الله تعالی ذات ډېر باوقاره ذات دی او د دې ټولې دنیا شهنشاه دی. الله تعالی د ټوله عالم شهنشاه دی، د دنیا او د آخرت شهنشاه دی. د الله تعالی سره ډېر حلم ورسره دی. الله ډېر حلیم ذات دی. کافران ویني، مشرکان ویني، د الله مخالفین ویني، الله تشکنځل کوونکي ویني، لیکن الله تعالی هغې ته د ګولو نه په قدر بله ښه ورسي. الله تعالی د خپل ذات متعلق د چا څه انتقام نه اخلي، بلکې د انتقام ځای الله تعالی د هغې دپاره خپل آخرت ټاکلی دی چې کله د انتقام ځای ته راورسېږي بیا به الله تعالی د هغې څه هلته پوښتنه کوي. لیکن مخلوق دا د الله تعالی عیال دی، دا د الله بچي دي، او دا زه نه وایم، دا پیغمبر علیه السلام وایي الخلق عیال الله، دا خلق د الله بچان دي. او تاسو بیا ګورئ چې په بچانو کې هغه بچی سړي ته ډېر محبوب وي چې د سړي د خبرې ډېر پابند دی. چې کم بچی د پلار خبره ډېره مني، چې کم بچی د پلار امر ډېر مني، چې کم بچی د پلار خبره ته غاړه ډېره ږدي، او چې کم بچی د پلار خبره پر غوږ باندې ډېره نسي او د پلار پر خبرو باندې زندگی تېروي، په بچانو کې هغه بچی هغې بیا پلار ته ډېر محبوب وي.